باندې مصیبت ته او هغه د دې مصیبت نه وته غواړي او نجات غواړي د هغې دپاره دعا یا ذکر چې دا قرآن کې ښوی شوی دی الله رب العزت ښولی دی. دا خبره یاده کوي، بار بار زه دا خبره کومه او بیا به بیانو چې دا خبره زمونږ ذهن ته صحیح پریوځي چې دا دنیا دا ځای د امتحاناتو دی او ځای د ابتلاعاتو دی او د مصیبتونو دی. دا ځای د راحتونو نه دی، نه د دمې دی او نه د همیشه د اوسېدو دی. نو دلته همیشه اوسېده نشتی، دلته همیشه راحت نشتی او دلته همیشه خوشحالیانې نشتی. نو کله چې په دې خبره باندې ته پوه شي نو زړه کې به د یو اطمینان او سکون پیدا شي او صبر به د پکې پیدا شي او حوصله به د پکې پیدا شي او دا غم او مصیبت په دې به پوه شي چې دا یوازې په تا باندې نه دی، بلکې څومره انسانان چې دنیا کې دي هغه ټولو دپاره دا خبره یو شان ده چې کله به غمي، کله به خوشحالي، کله به مصیبتي، کله به راحتي. د دې مصیبتونو نه د وتو لار څه ده؟ د وتو ډېرې لارې دي. یوه لار پکې دا ده چې ته دغه دعا او ذکر ووایې کوم چې قرآن کې راغلی دی او انشاءالله د کتاب کې مستقل یو فصل هم را روان دی، یو باب حدیثونو کې چې کوم اذکار او دعاګانې ښوی شوي دي د غم د ختمولو لپاره، هغه د حدیثونو خبره. دلته قرآني دعاګانې ذکر کېږي، قرآني دعاګانې او اذکار، هلته بیا ښه تفصیل لازي. د مصیبتونو نه د وتو دا لار غلطه ده کومه چې د ډېرو خلکو په ذهن کې ده چې راغلی به پې غمي او مصیبتي او دی د دې مصیبت نه وته غواړي د الله په نافرمانۍ سره. دا نشي کېدی چېرته. لکه د الله نافرماني څنګه یو سړي باندې مصیبت غټ دی، غم پې راغلی او دی د جاهلیت او د کفر خبرې کوي، نو په دې سره ګوره غم او مصیبت کمیږي نه بلکې زیاتیږي. په تقدیر باندې اعتراضات، په الله باندې اعتراضات، هر ځای کې خوله وازه نیولي د شکوې شکایتونه، بس جو مړ شوم، بس جو ختم شوم او جو تباه شوم او جو لاړو او غرق شو او دا شو او دغه شو. دا د مصیبتونو د وتو لار نه ده او دا د انسان بې وفایي ده د الله سره چې کله په الله نعمتونه وکړي که نه نو دی وخت په وخت خلکو ته نه رایادوي. یعنې الله چې ورسره دې طرف ته توجه ساتي، الله چې ورسره احسان وکړي نو هغه احسان نه رایادوي هر چا ته. لکه اوس الله ولا رزق ورکو نو دې هر چا ته دا نه وایي چې الله ماله رزق راکړی دی پراخه، الله دا راکړو، الله دا نه وایي چا ته. او یاره بیماري ده او بس قرضې دي او بس مصیبتونه دي او بس غمونه، دا بې وفایي ده چې هغه بېشماره نعمتونه ته نه رایادوي او یو غم او مصیبت راغلی چې به کوم خیر دی ستا دپاره هغه ته یادې، هر چا ته یادې شکوې کې، نو په دې طریقې سره غم کمیږي نه زیاتیږي. د شاباس خلک وایي چې د غم کمیدو یا د ختمېدو یو لار دا ده چې ته سندرې او غزلې او ټپې واورې، یا بعض وایي چې د چرسو سګرټ ورسره ولګي یا بله څه نشه وکړي، نو دې سره غم ورکېږي، دې سره غم نه ورکېږي، دې سره غم زیاتېږي. دا اوس د منلو خبره ده چې یو سړی د الله نافرماني کوي او د ده غم دې ختم شي. دا غم راوسته د چا کار دی؟ د الله. ختموي به څوک؟ د الله به ختموي. نو چې هغه الله نه مني او بیا وایي چې دا غم ختم شي، اوس ته سوچ وکړه. یعنی کوم هغه کار چې هغه د الله نافرماني ده او غواړم چې دقه الله راله دا غم ختم کړي او نشي کېدی. که ته دا غواړې چې د دغه غم نه وځي، کوم غم او مصیبت چې الله راوستی دی بیا هم د دقه الله ومنه، کوم الله چې دا غم او مصیبت راوستی او د هغه په لاس کې د دې ختمول شتي. یو دا ذکر قرآن کې راغلی دی، دا ذکر دا دعا د یونس علیه السلام په ژبه راغلی وه. کله چې یونس علیه السلام مختصر چې تاسو ته دا پته چې دا ذکر هغه کله کړی او دا دعا، یونس علیه السلام د خپل قوم نه خفه شو
قوم یې نه منله، ایمان یې پرې نه راوړو. الله نینو علاقې ته لېږلی دی، نو چې خفه شو د الله حکم ته انتظار ونه کو ولاړ. پکار دا و چې د الله حکم ته انتظار کړی و چې الله څه وایي. خفه شو لاړ، کشتۍ کې سور شو او بیا دغه کشتۍ وزن زیات شو، فیصله په دې وشو چې یو کس به ترې اوبو ته دان کړي. نو هغه وایي چې قراندازي به وکړو. قراندازي وکړه نو په هغې کې د یونس علیه السلام نوم راووتو. نو هغوی دا ډېر ښه سړی دی، دا خو ډېر مخوریز او ډېر قدرمن سړی دی، نو دی خو د سره داسې نه شو کولی چې دی اوبو ته ور ودان کړي. په دویم پیر بیا دغه نوم راوختو، په دریم پیر بیا دغه نوم راوختو. او که دوی هر څه کړی وی نوم به د یونس علیه السلام راختې، ځکه چې عرش ورته دا فیصله کړې. دوی دا فیصله د الله بدلولی خو نه شو. اخر کې مجبوره شو، هغه وی بس صحیح ده زه تیار یم. ور ویې دانګل اوبو ته لاندې یو مهی ورته په انتظار ولاړ و، د هغه خېټې ته یونس علیه السلام لاړ. الله دا خبره قرآن کې ځای په ځای ذکر کړې ده. وذنوني اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. وی د هغه په ګمان کې دا خبره نه وه راغلې چې زه به په ده باندې تنګسیا راولم. یعنې یونس علیه السلام په زړه کې دا خبره نه وه راغلې چې دا ما چې کوم کار وکړو د الله حکم ته مې انتظار ونه کړو، کیدای شي دې دلاسه الله په ما باندې دا خبره راتنګه کړي. دا د هغه په ذهن کې نه وه راغلې او د مهي خېټې ته ورغی. هغه ځي کې الله وی فنادا فی الظلمات، نو د هغه تیرو نه د مهي د خېټې نه هغه اواز وکړو الله ته. د مهي د خېټې تیاره، بیا د اوبو تیاره، بیا د وریځو تیاره، د شپې تیاره، او په دې دومره تیرو کې هغه رب العالمین ته اواز وکړو. ما ته لږ ساعت مخکې وکړه چې مصیبتونه وتو لار دا ده چې ته د هغه چا سره رابطه مضبوطه کړي چا چې مصیبت راوستی دی. دا په نورو قصو میسو نه کمیږي، دا مصیبتونه او غمونه ګورئ نه دا چاته په بیانولو باندې کمیږي، نه چاته نه د انسان دا طاقت شتي چې هغه یې دله کم کړي چې څو پورې الله نه یې غوښتلي. او که یو کس تا سره څوک منډه به ووایي که نه، نو دا م یو سبب دی چې الله ګرځولی دی ستا دپاره. د ده په زړه کې الله اچولی چې تا سره منډه ووایي، او دله دا طاقت الله ورکړی تا سره په دې غم کې منډه ووایي. نو خبره ټول الله ته واپس کېږي. او چې الله یې ونه غواړي نو په دې یو مخلوق نه چې دا ټول مخلوقات ځمکه اسمانونو کې څومره دي راجمع شي، تا له څوک فایده نشي درکولی، او نه تا نه څوک نقصان لرې کولی شي، او نه تا له څوک نقصان درکولی شي چې څو پورې الله نه یې غوښتلي. د هغه ځینې هغه اواز وکړو، څه وایي الله وایي فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دا آواز هغه الله ته کړو، لا إله إلا أنت، نشتی حقدار د بندګۍ مگر ته، سبحانك اے رب پاکی د تا لره، انی کنت من الظالمین، یقینا یم زه د ظالمانو نه. د خپلې خبرې اقرار یې وکړو چې ما له صبر پکارو، اقرار یې وکړو، الله ته عاجزي راښکاره کړه. ګوره الله رب العالمین داسې پوهه ذات دی چې دې ځای کې یونس علیه السلام دا نه دي ویلي چې ما د مهي د خېټې نه راوباسه. ویلی دي؟ نه دي ویلي، خو الله پوه شو. تا الله ته خپل غم او پریاد کوه، الله به پوهېږي. ته الله یادوه، الله ته پته ده چې ستا په زړه کې څه حاجتونه دي. که ته د حاجت بیان هم نه کړې، الله ته پته ده. الله ته ستا د دې تفصیل ضرورت هم نشته چې ته ورته دا ووایې چې یا الله ما ته دا مسله ده، ما ته دا نه نه، د سر تفصیل مه بیانوه. ته الله یادوه، الله ته پته ده چې ستا په زړه کې څه دي، او الله ته پته ده چې ستا کوم غم او مصیبت دی. الله څه وایي هغه ایتونو کې مخکې فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. الله موږ واورېده خبره ده، ونجيناه من الغم، کوم غم کې چې پروت د هغې نه مې راوویستو. الله وكذلك ننجي المؤمنين، دقې شان الله موږ مؤمنان د غمونو نه راوباسو. دا ذکر چې کوم دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين،
ادینه زموږ دا خلک نه دي خبر، اکثر خلک د دې نه دي خبر. او حدیث کې دا راځي انشاءالله د کتاب کې به راشي هغه حدیث، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د چا یو حاجتي او دا ذکر پکې ووایي او د الله نه وغواړي یا مصیبتي یا غمي او دی غواړي چې الله یې لرې کړي او دا ذکر پکې ووایي، رب العالمین د ده غم ختموي، دا مصیبت لرې کوي، د ده حاجت پوره کوي. یوازې صرف دا لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. نه داسې یو دوه مخه دعا ده چې یو سړی چې ما ته یادېږي نه، که ته صرف دا وې د مصیبت په وخت کې لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین، بس دا کافي ده. الله ته پته ده چې ستا کوم مصیبت دی او ته څه ویل غواړې الله ته، صرف دغه فریاد ورته کوه لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. او دا په هغه وخت کې یونس علیه السلام ویلی و چې د یعنی د وتو څه امید ظاهري چې حالاتو ته وګورې څه امید خو نه و، د مئی خېټې ته یو سړی لاړ شي بلې کې پاتې څه شو، امید د هغه تړلی شوی د الله سره و او داسې رب سره یې رابطه وساتله چې هغه هر قسمه لار پیدا کولی شي ستا د بچ کولو دپاره. ګورې نه موسی علیه السلام له لار په دریاب کې وویسته، ویستې و که نه وویسته هغه لارې وله ویستې. او ګورې نه د موسی علیه السلام یې په هغه صندوق کې څنګه حفاظت کړی. او ګورې نه ابراهیم علیه السلام له ګرم اور یخ کړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې په غار کې څنګه ساتلی. او بیا دې سه راځه نو کم رب چې دا کارونه کولی شي نو ستا د معمولي مصیبت او غم لرې کول هغه ته څه ګران خو نه دي. خو مسله موته کې ده که نه، موته خو ګیلې شروع کړو، بعض پکې ولیاذ بالله د الله نه ګیلې شروع کړي، ولیاذ بالله دا خبرې په خوله هم نه راځي، خو دا خلک یې وایي الله موږ لیدلي او بس غوټې غوټې ژوند دی او سپک ژوند دی، مړه دا څه ژوند دی، دا څه ژوند دی، دا څه خبره شو. صرف دې دلاسې چې 2 روپۍ کمې دي، صرف دې دلاسې چې یو ټیم روټۍ کمه شوې ده، صرف دې دلاسې چې یو دړ پې راغلی دی، معمولي تکلیف پې راغلی. نن مې یو کس یو ماشوم هغه لیدو په د انټرنیټ کې چې وړوکی ماشوم و، د یو خپې دومره و چې د یو کس د غټ سړي د اوچتولو نه وه، هغه غټه خپه ورته پرته وه، هغه ژړل وړوکی ماشوم. او دا بعض به چې معمولي رزق کې څه کمی راشي مړه وي بس غوټې ژوندی کمیږي او زیاتېږي او ساده او کتبره کېږي. شکر د الله نه ادا کوي. نو دا غمونه مصیبتونه الله تر دې ختمول څه ګران نه دي، خو ته الله سره رابطه مضبوطه کړه. او الله قرآن کې څه ومن یتق الله یجعل له مخرجا، او څوک چې د الله نه یریږي که نه غوږو ته کښېږده، څوک چې د الله نه یریږي ده ته الله لار اسانوي د مصیبت نه د وتو. څوک چې د الله نه یریږي نو چې په تا کې تقوا نه او الله نه یادوي او شکوې شکایتونه کوي او د الله نه په نافرمانیانو کې پروت نو ستا غمونه به د کوم ځای نه ختم شي. نو دا یو لار دی د غمونو د ختمولو چې سړی دا ذکر وایي د مصیبت په وخت کې. د هغې نه بعد وایي په ایمان باندې د استقامت دعا، مطلب د مضبوط پاتې کېدو دعا. د دې سره ټول نه زیات غم پکار دی زمونږ، او افسوس دا دی چې دې سره زمونږ غم نشته. یعنې موږ که چېرته کور ته یو 500 ریاله راوړو که نه نو داسې په سوړې ورننه باسو، ته به وایي چې لکه څه شی دی 500 ریالې دي، وی نشتی ځه نشتی څه تندر به راوړېږي، زیات نه زیات چې ته معمولي ورځ دو تکلیف پوهېږي، خبره ختمه شو. دی به دا 500 ریاله رالي په یو ځای به ورننه باسي او بل ځای به ورننه باسي او بینک کې به یې ږدي او کته شوي او بره شوي او تا له ما در کړي او تا ماله را کړي، بس خو پکې د حلالوم حساب کوي د پیسو، چې ماسپښین چې ما ډوډۍ راوړې نو هغه 1 ریال او 50 حلالي وي او هغه 10 حلالي وي او هغه 15 حلالي وي. دومره ورسره قدر دی د پیسو چې په حلالو کې هم چا سره ګنجایش نه کوي، دومره قدر دی. کم چې موږ سره قیمتي څه دي هغه ایمان، د هغې موږ سره بلکل سوچ نشته چې د ایمان یاره زما زیات شو که کم شو، د ایمان زما کم طرف ته روان دی. هسې
چېرته 15 منټ هم ځان سره سوچ کړی دی چې ستا د ایمان کم طرف ته روان دی؟ ته پرون په ایمان کې ښه وي که نن ښه ته کال مخکې ښه وي که ته اوس ښه ستا د ایمان په کیفیت یې سره چې دې ته دې سوچ کړی چې ډېر لږ خلک به دې ته به سوچ کړی بلکې کله په دې زمانه خفه نه شي چې ولې موږ ته د کافران ښکارو سو زموږ خو ایمان داسې دی بعضو لسان حالهم لکه حال دا وي اگر که به جبه نه وي چې زموږ خو داسې ایمان دی لکه څنګه چې د ابوبکر صدیق ایمان دی ولې زموږ ایمان لسی چل ایمان زه کافر یم نه